تاسو به اورېدلي وي چې هر کال په ژمي کې د خلیج له هیوادونو څخه عرب شهزادګان د پاکستان سند او بلوچستان ایالتونو ته د یوه مارغه په ښکار پسې راځي. هغه مارغه څاړی نومیږي او څاړی دغه عرب د دې لپاره خوري چې جنسي ځواک ترلاسه کړي. بلکل همدغسې په پېښور، پښتونخوا او په نورو شاوخوا سیمو کې یو داسې خوراک شته چې ډېری خلک یې د همدې لپاره خوري او هغه د شینوارو تیکه ده. څه ډول دغه تیکه د خیبر یا د شینوارو له سیمې راپایل سوه. په ډېر پخوا چې وایي سفرونه به کېده، کوچاني ژوند به و، نو دغه د تیکې پخول تر ټولو اسانه یا د تیکې تیارېدل د سفر مهال تر ټولو آسان خوراک و، ځکه چې یوازې درې شیان یې غوښتو: یو اور، بل مالګه او درېیم غوښه. خو تر هغه راوروسته بیا دغه تیکه اوس نه یوازې په پښتونخوا کې بلکې په ټوله نړۍ کې یو برانډ جوړ شوی دی. نه یوازې پښتانه دا ډېر په شوق باندې خوري، بلکې ورسره شاوخوا خلک هم ډېر د دې مینوال دي. زه خدای نور ناصر یم او د پېښور یا د پښتونخوا په تر ټولو مشهوره نثار چرسي تیکه کې مو هرکلی کوم. د چرسو توری هم د دې لپاره دا هم ډېر مهم دی چې د چرسو توری ورسره ولې کارول کېږي. په دې باندې به هم مفصلې خبرې کوو او ورسره د تیکې په تاریخ باندې او همدغسې د تیکې په ډولونو باندې او دلته کوم خلک ډېر راځي چې تیکې یا د شینوارو تیکې خوري. په دې هر څه به د نن په دې ویډیو کې خبرې کوو. چرسی زما پلار والد صاحب صحیح ده. تل د ابو خان راتلو نمکو صرف زما د پلار یې ورکوټ دکانو چې تل د بولړې خلک زما پلار ته راتلو. بیا به دا وزیرستان خلک، تیرا خلک، دا کبیر خلک به راتلو، و دې به ورسره ګپ شپ لګولو، و دې به بیا دا چیلم څکلو. پخواني و سادهګان خو دې به چیلم څکلو، وایي چرسیانو. نه او چیلم کې به چرس کول، چیلم کې به چرس اچولو، تماکو به پخوانه وو. سادهګان خلکو په چیلم کې به مونږ به مولا هغه لوټ هغه چیلم به وکړو. اول به یې لوټه کېښوده، بیا به یې وکړو، بیا به تماکو کېښودو، بیا به تماکو باندې به پاسه بیا چرس کېښودو، بیا به ماچس باندې نو ساده ما ساده چیلم لیدلی دی په ماشومتوب کې. ساده خلکو چرس ول مې نه دی لیدلی. بیا څلوېښت کاله پس ښه وبخښه د چرسي تیکه له همهغه چرسو له وجې مشهوره سوه. د هغه بیا به دا د وزیرستان کبیر خلک زما پلار دا تو ګپ به دې به دې چرسیانو کوم، دې به په دکان به هم ناستو او چیلم به هم څکلو. صحیح ده. په پېښور کې، خیبر پښتونخوا کې کړۍ تیکه نه وه. صحیح وایي. لا په لنډي کوتل کې وه او لا په پېښور کې زما پلار وه. شینواري تیکه دا نه ده. شینواري تیکه سپینه غوښه، دا شین مرچکې بیا اچولو او خپل لم کې به پخېده. شینواري هغه ته وایي. نیم لم و نیمه تیکه به وه، سپینه غوښه وه. د هغې لم به هم دومره مزه ګوره چې تل پخېده، بوی بیا هغه د دنیا سر ته ته. دا هماغه د کوچیانو پخوانۍ تیکه هغه وه. پخوانۍ تیکه هغه ده، سپینه غوښه. ټماټر پکې بیا د ښار خلک راغو او ټماټر بیا دي پکې ټماټر جوړ. اوس هم چې کم پښتون راځي تیکې مشهوره به سپینه غوښه خوري. صحیح ده. شینواري اصلي سپینه غوښه ده، لم کې پخه. دې کې موږ نه غوړي اچو نه پکې اوبه اچو. بیا پکې څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله پس پکې موږ دا سیخ راویستو. بیا هغې نه پس د سیخ نه پس بیا پکې موږ چرګ چکن پخوا صرف یو ایټم و چې چا به په خپل کور کې به پخوله شینوارو، نو هغې به سیخ پخو کړی، په کړۍ کې به نمک باندې صرف کړۍ تیکه وه، سپینه غوښه. یو نیم ګاګ به یو پکې ټماټر واچو، چا به ټماټر نه پخولو. طاقت کې شی سپینه غوښه ده، لم کې ده. او اوس چې کم خلک راځي نو هغوی به دغه وایي چې سپینه پکې ما اچوئ، ټولو تورو راکوئ. ډېر کم خلک سپینه ورګار سره کړۍ او تیکا کڑھائی اور تیکا اس میں پڑ تیکا مرا ہوتا چکن مرا ہوا تو بہت سب خلق کا مزین علی
خالي ځان صحیح ده او بلکې خلکو سره دا احساس هم وسته چې باید ډېر غوړ ونه خورو لم ونه خورو له دې وجې هم کېدلی شي یو د پټه تکه بیا څنګه یي پټه تکه د ګډ کلیجي هغه مونږ نیم پوخته کوي نه بیا چې نیم پوخته کو هغه مونږ راوي بیا پټ نو هغې نه بیا د ګډ د دې لرې پورې چربي هدې نه مونږ تاوو بس هغې نه پټه تکه پټه تکه کله پایل سو اول ځل پټه تکه هم د دې مو شل کالو شو بیا هم دا ایټمې بیا ټول وروسته مونږ راویستي دا چکن پټه تکه بیا اوس الحمدلله څوک راځو نن سبا ټول پنجاب کسټمر دي دیو به د لم نه مونږ یو ګاګله غوښه پخه کړه ویا دې دا مونږ نه خورو دا څه چلو شو و دې نه د چربۍ بوی راځي دا غوړې ښه شی دی که هغې به د چربۍ نه یېرېدو اوس الحمدلله ټول پنجاب کسټمر راځي او پټه تکه او لم د لم نه بغیر اوس نه خوري نه ټول ما پنجاب کسټمر راځي صحیح ده دا پوښتنه ما کوله چې پښتانه خو ظاهره خبر ده له وخته غوښه خوري ډېره خو د نور د پنجابه چې خلک راځي هغه د څه لپاره خوري هغوی هدف څه یي چې دلته راسي او تکه وخوري دا د خیبر پښتونخوا یو پکچر دی نمک پنډۍ نن سبا پنجاب خلک هغه کم چې بند کچن کې پتیلو کې خوراکونه اوس نه کوي اوس د هغې لپاره دا صفا شی دی ستا په مخامخ غوښه به واچوې سیخ کې کړۍ کې به سیخ کې صفا شی دی هغه پتیلو کې تا له څه بچا کله پکښې نن سبا پنجاب کسټمر ډېر خیر دی هغه لاهور نه خوشي غر نمک پنډۍ تکه خوري واپس ځي تو اوس ته لګې ټول اسلام آباد پنډۍ ګوجراواله د کشمیر ټول کسټمر ما سره پنجاب را خوشي دی ولې په دنیا کې یو بهترین خوراک هم دا پاتې دی کړۍ دا ګډ تکه نه ده دا چې ته خورې که نه بوډا کېږې به نه ته به همیشه ځواني همیشه ولې چې دا د ښکار غوښه ده او ګډ د جنت نه الله پاک یو بوره راوستی دا جنتي هغه دی دې کې ملاوټ دا چې کوم سړی خوري هغه انشاءالله یو ښځه دوه ښځې درې ښځې نه څلور ښځې به کېږي ځوان به ځوانه زما خپله څلور ښځې دي ما د ګډ نه بغیر ما بل څه خوړلي دي دا خپل شی خورم او الحمدلله یم ښه دا چې اوس یوه شخصي پوښتنه به وکړم څلور ودونه دې څنګه وکړه دوه خو ماله مور پلار کړي دوه یې درته وکړه خلکو ته یو کوي موږ له دوه کړي موږ زه په پلار باندې ډېر وم ګرانه او دوه خو ما په خپله کړي دي که نه ډېر ښه غلط کار نه کوو دوه ژوند دی ښه ژوند تېروه ښه خوراک کوه او ښه دوست سره کښېنه پاسه کم حالاتونه خراب شوي که نه اوس هغسې حالاتونه دي پخوا به تله نمک منډېله دا په ټوله شهر کې یو ننګرهار ښار دی دلته د کاڼو دی دلته غوښې دي دلته ډېر غټ غټ تجارت کېږي اوس خلک پرده کې راځي پرده کې ځي حالاتونه خراب دي هر سړی چې مړه نمک منډې به څوک پنجاب کې به ډوډۍ خوري په رینګ روډ به خوري په بل ځای کې خوري اوس هغه او چې کم هغه خلک دي راځي چې الله ټیکي موږ له خلک راځي چې الله ټیکي نه که نه هر څه یېرېږي چې موږ له ټول انګریزان راځي انګریز شي په ایرپورټ کې شي نثار چرسیل د کتاب پروتي ډایرکټ موږ راځي چینیز نه زیات موږ له انګریز راځي تل دراشه موږ ګوډه کم ځینې بار نه سفیر راشي ان شاء الله ول پته موږ ته راځي ولې دا یو تاریخي ځای دی کم انګریز کم سره چې پیښور ته راشي او چې د نثار چرسي تکونه وي موږ پاکستان ته تللی نه وو تل د بخامخه سلام کوي روډۍ به خوري بیا به ځي